السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ او صحت او عافیت جامې پر تن وي. په دې ویډیو کې تاسو ته د آیکونونو د جوړولو طریقه ښیم چې څنګه کولی شو د خپل د خوښې آیکون جوړ کړو. نو لومړی په دې برخه کې چې آیکون څه ته وایي. آیکون ځینې ملګري آیکون بیخي لا پېژني هم نه. نو لومړی به تاسو ته آیکون در وپېژنو چې آیکون څه ته وایي. نو لومړی به په دغه نیو آیکون باندې کلیک وکړئ. آیکون دا ټول آیکونونه دي چې د اپلیکیشن جوړولو په برخه کې ډېر کارېږي او نور هم د ډیزاین په برخه کې کارېږي. نو لومړی تاسو غواړئ مثلا آیکون انتخاب کړئ. نو دلته تاسو کولی شئ د برخې انتخاب کړئ. مثلا دا نري دی، دا بیا لږ ډبل دی، داسې بیا بل سټایل دی، دا بیا نري دی بیخي، داسې دا بیا بل سټایل دی. نو لومړی اوس مثلا یو اپلیکیشن یو آیکون انتخابوو، مثلا دغه زه انتخابوم. اوس کولی شئ دا ډیزاین کړئ. نو د ده دا په دغه باندې کولی شئ دا آیکن یې هغه څنګ ته یې بوځئ، د باندې ښکته او پورته ځي او په دغه علامه باندې کولی شئ آیکن مابینځ ته راولئ او په دغه روټیشن باندې تاسو کولی شئ آیکن تاو کړئ او په سکیل باندې کولی شئ د ده دا سایز یې غټ کړئ. مثلا اوس یې دا 0.581 دا بیخي غټ شو، کولی شئ دومره په اندازه پورې کړئ. او په کلر برخه کې یعنې د رنګ په برخه کې تاسو کولی شئ د ده آیکن ته رنګ ورکړئ او کولی شئ بیکګراونډ یې یا بیخي شفاف کړئ چې بیخي رنګه شي، یا هم رنګ ورکړئ. مثلا زه سپین رنګ ورکوم، دا سپین رنګ شو دغه ته مثلا داسې. او په دغه ځای کې تاسو نور رنګونه هم انتخابولی شئ. دغه د شیډو برخه دا په دې اپلیکیشن پرو برخه کې فعالېږي. انشاءالله راتلونکو ویډیوګانو کې به د پرو برخه هم هغه کړو. نو او دا لاندې برخه چې دا کارنر ریډیوس دا د دغه بیکګراونډ ګردوالی ده، کولی شئ څومره ګردوالی ورکړئ. او اوس اخري برخه د ایکسپورټ آپشن چې ده، په دغه کې تاسو کولی شئ د دې ریزولیشن برابر کړئ. مثلا کولی شئ د دې ولاړوالی په سور یې تاسو کولی شئ چې هر څومره ورکړئ. او په اخري برخه کې چې ده سیو ده، مثلا کولی شئ فولډر کې هر ځای ورته انتخاب کړئ. نو اوس به سیو باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ولیکل یو آیکون was successfully exported. او دویمه برخه چې ده د ایډوانسډ ده، په دې کې کولی شئ تاسو اول لومړی ګردوالی ورکړئ. د ګردوالي دوه قسمه دي، یا داسې ګردوالی بیخي ګرد کړئ. دلته اوس تاسو کولی شئ رنګ ورته انتخاب کړئ، دا رنګ ورته انتخاب کړئ. او د دې نه بعد چې کله دا سیو کړه، اوس به تاسو راسئ د دې ریزولیشن ته. اوس تاسو دغه باندې چې کلیک وکړئ آیکن، کولی شئ په دې کې خط هم اضافه کړئ. دلته به لاندې ځای کې خط ورته لیکل کېږي، مثلا زه ورته لیکم ویناوې. اوس تاسو کولی شئ دلته فونټ انتخاب کړئ. مثلا دا لومړی په کاریال کې زه غواړم د پښتو فونټ ورته اضافه کړم. دلته به زه ورته پښتو فونټ راواخلم، پښتو فونټ دا اوکې، دا مې ورته راواخیسته. اوس کولی شئ دغه ته رنګ هم ورکړئ، مثلا سپین رنګ ورکړئ یا بیخي شفاف نه سپین رنګ، ټول به ډک کړئ د سپین رنګ لپاره. دا هم ویناوې اوس مثلا دا اوس تاسو که غواړئ عکس ورته اضافه کړئ، عکس هم ورسره اضافه کولی شئ. مثلا آیکن د کتاب عکس ورسره اضافه کومه، مثلا دغه عکس شو دا. اوس تاسو غواړئ د ده دا پوزیشن چې ده اول یې لږ سکیل سایز چې ده وړوکی کړه، بیا یې پورته، او د ده دا به لومړی داسې پورته کړو، پورته به لږ، او د ده نه بعد به په دغه ټکس باندې کلیک وکړئ او د ده دا پوزیشن به لږ ښکته کړئ. او اوس دلته راسئ دغه ځای ته او په آیکن باندې به کلیک وکړئ. د آیکن رنګ به هم سپین کړئ تر څو له آخره شي. دا اوس مثلا دا بل ډیزاین و، کولی شئ دا ثبت هم کړئ. دلته به ریزولیشن ولیکئ، مثلا دلته لیکم فایل نیم دی، هغه مثلا هر شي نوم ورکولی شئ،
سیپس ولې یاست اوس غواړئ ووینئ دا ده. نو په دغه کې یو بل مهم دی چې د برانډ کلر په نوم ده. په دغه کې تاسو کولی شئ هر رقم رنګ کوډ کاپي کړئ. د رنګ کوډ کاپي کافي ده. نو د اپلیکیشن د ډاونلوډولو لپاره ډسکریپشن کې لینک موجود ده. د هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ او کولی شئ په کې هر رقم آیکن جوړ کړئ. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.